نو اسلام کې دومره زیات معلومات نه لرم. خو بیا هم د هغو بعضې ویډیوګانې زه ګورم، بعضو شیانو زه متردد کړی یم که نه، چې اوس دا څه ویایي، مثلا تاسې چې څه ویایې دا یو سړي ته یو هغه برابرې وي چې اوس د چا ومنل شي که نه. هغو یو دغه آیت شریف ویلی وه چې د ما ټول نه دی په یاد وبخئ چې وتعز من تشاء و تذل من تشاء، یعنی چې عزت او ذلت ټول د الله د جانبه دی. او بیا ده وویل چې نه، په دو کې هغه کارونه چې انسان ښه کا عقل یې ورکړی، نو په هغو کې خدای پاک عزت ورکوي. او هغه کسان چې خدای په موږ ته عقل کړی او هغه چې بد کارونه کا، نو په موږ اعمالو یې الله پاک هغو ته ذلت ورکوي. نو ده هغه داسې کړی دی چې یعنې خپله شخص پورې اړه لري چې دا عزت خوښوي او که ذلت، که نه ده داسې یو توجیه ورکړې. یو مې دا سوال دی چې آیا دا صحیح دی که نه، او بل مې دا سوال دی نظر په عقایدو قضا و قدر، چې خدای پاک یعنې هغه ټول انسانانو ته یې ته مخ لیکلي چې په دو کې همدغه عزت او ذلت هم نه ورځي، چې الله پاک هر چا ته دا لیکلي دي چې یعنې دا انسان به څه شی کا که نه، دا به ښه سړی کی یا به خراب کی، دا به ګناهونه کا، دا به ښه کا. نو بیا ډېر خلک په همدو نظر دي که نه، چې آیا که یو نفر هغه ګناهونه کا، نو دا خو نو الله ورته لیکلي دي، نو بیا دی ولې مسئول د دو ګرځي. چې بیرته همغه خبرې ته زه راګرځم چې یعنې خدای پاک موږ ته عقل راکړی، خدای پاک موږ ته ویلي چې دا د ښه لاره ده، دا د بده لاره ده. نو که بده لاره موږ نیسو په هغو کې موږ مسئوله یو. نو تنها هدف مې دا دی قضا و قدر کې د ښه و بد ټول لیکل شوي که نه دي لیکل شوي یو، او که بیا لیکل شوي دي نو بیا انسان مسئول دی که نه دی که نه. او بل هم دغه آیت شریف چې دا ویلي دي چې ذلت او عزت ټول د الله د جانبه دی، په دو کې انسان یعنې دخیل دی که نه دی وبخئ، تنها هم دا پوښتنې دی. ګوره د زړه سره مننه. د سره خو تا مخکې ویل وایي موږ د پلاني خبرې او د تاسو خبرو دې خبرو موږ حیران کړي یو چې اوس د چا ومنو که نه. دوستانو دا ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم د موږ دپاره او د تاسو دپاره تاله د میزان سي دا قرآن او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. څه شی ده؟ تاله د میزان، تاله میزان چې یو څوک پکې وتلو، دا به په قرآن او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم باندې تلو. دا به د پښتني په تله نه تلو چې دا د پښتون قوم ده، دا پلانی ده، دا پلانی ده، دا پلانی ده، دا پلانی ده، دا بریتور ده، دا پکولی ده، دا پټکی والا ده، نه، په تله د قرآن او د شریعت به تلو. کله وخت کې مو هر څوک په تله د قرآن او په شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پره راوختل درته او پرسو، نو په شریعت به دا سړی پیژنو د هغه قومیت په لحاظ، د هغه د ژبې په لحاظ، د هغه د یو څو د بل څه په لحاظ باندې به هغه نه پیژنو. د هر عالم خبره چې له قرآن او له حدیث سره برابره وه، له دین سره برابره وه، له اجماع د امت سره برابره وه، او له هغه سره برابره وو تلو به. صحیح ده؟ که د هر چا خبره له امت سره خلاف وه هغه به نه بنو. ځکه ګوري الله اکبر ورباندې وایسته، الله اکبر ورباندې وایسته. یوه خبره چې ډیره مهمه ده، الله جل وعلا وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. چا چې لاره غوره کړله مؤمنانو نه بغیر په بله لاره باندې لاړل، یعنی د علماو د امت په مقابل کې په بله لاره باندې لاړل، غیر سبیل المؤمنین، بې له مؤمنانو یې بله لاره غوره کړه، نوله ما تولى ونصله جهنم، بیا د دغه ځای د دې کس دپاره ځای بیا جهنم ده چې ډېر بد د ورتللو ځای. دا الله جل وعلا ویلي دي قرآن کې. الله وایي محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم چې د ما امت په ګمراهي باندې نه را یو ځای کېږي. ګوري
فلكونو علما دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې راغلي دي، فقها راغلي دي، محدثین راغلي دي. دا په یو طرف او یو ملا سره پیدا سي دي په مقابل کې دا بل طرف. نو دا خو قرآن وایي چې ويتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر سبیل الله جل وعلا دا سندي ویلي چې ويتبع غیر طريق النبيين یا غیر سبیل النبيين والمرسلین، بلکې الله جل وعلا مؤمنان مسلمانان خود لیدي سي دي مؤمنانو سي علما پکې دي، محدثین پکې دي، فقها پکې دي، چې کچا دي په مخالفت کې بل لار غوړه کړه نو هغه لار د جهنم د تللو لار ده. که په دې لار کې بل راځي، که په دې لار کې بل راځي، بل راځي. اوس رسول الله وایي چې ما امت نه را یوځای کیږي په گمراهي باندې. دا څنګه امکان لري چې 1400 کاله د علما را یوځای وي او اتفاق دی کړی وي او بیا د یو وخت کې په پښتنو کې یو سیکولر راولاړیږي هغه دی بیا دی امت ته وایي چې نه دا امت په څه شي باندې نه پوهېدل. اوس که ته د دغه سړي خبره ومنې تا رسول الله ته د دروغو نسبت وکړل العیاذ بالله، ځکه رسول الله وایي چې د ما امت په ګمراهي نه را یوځای کیږي. دا دومره امت کې چې فقها دي، علما دي، محدثین دي، امامان دي، هيا دا په ګمراهي را یوځای اوس ته دغه ملا ته اوس وایي چې دا په حق باندې نو طبعا دا امت په ګمراهي را یوځای سوی ده، نو تا تکذیب دی رسول الله صلی الله علیه وعلى اله وسلم وکړل چې دا بالذات کفر ده. الله دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي. امين. نو خبره دلته دا ده ولی الله جل وعلا وایي چې تاسو کله وخت کې په خپل منځ کې په یو خبره اختلاف راغله، قرآن او شریعت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته دا خبره را واپس کړي، په هغه کې وتلی. صحیح ده؟ دا یو خبره. بل خبره دی وکړه چې نو تعز من تشاء وتذل من تشاء. الله جل وعلا انسانانو ته عزت ورکړي او سی وغواړي او بعضو ته ذلت ورکړي سی وغواړي. دا آیات لسره کتا سی وایسته ان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك. الله جل وعلا وایي ستور ته وایه قل اللهم مالك الملك، دا باچی د دې دنیا او د هر څه مالک رب العالمین جل وعلا ده. تؤتي الملك من تشاء، الله جل وعلا سی یو غواړي هغه چاته باچی ورکوي. وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله سی وغواړي چاته باچی ورکوي او الله سی وغواړي له چا نه یې اخلي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. په دې خبره مسلمانان باید ځان پوه کړي. ګوري مسلمانانو الله جل وعلا پیدا کوونکی ده، کوونکی نه ده. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. الله څه شی ده؟ الله پیدا کوونکی ده، کوونکی نه ده. بشک. اوس خو الله جل وعلا خو تاسو نه دی ویلي چې ورسه کافر سه یا بدبخت سه یا بې عزت سه. قرآن کې الله جل وعلا وایي چې زه د خپلو بندګانو دپاره په کفر باندې نه راضي کېږم. الله جل وعلا قرآن کې وایي ولا یرضا، زه په دې نه راضي کېږم د خپلو بندګانو دپاره په کفر باندې. اوس الله جل وعلا یو څه پیدا کړي دي خو د دې کاسب ته یې. اوس ګوري دا هدایت دی رب العالمین جل وعلا په درې قسمه ده. یو عام هدایت د الله جل وعلا د ټولو مخلوقاتو ته کړی ده چې په هغه کې انسانان دي، پیریانان دي، حیوانات دي، نباتات دي. اوس ګوره دا ځمکه دا ونه نه ده، دا ونه چې په ځمکه کې داسې خښه کړي دا سیده داسې پورته ځي، داسې نه ځي په بغل چې راکاټ سي. بشک. په کوم عمر ته چې ونه ورسېږي میوه درته کوي، کوم عمر ته چې ونه ورسېږي وچه سي، خرابه سي، راولویږي. دې ته د ونې ته هدایت چا کړی؟ رب العالمین کړی ده. ځکه موږ وایو الحمدلله رب العالمین، د ټولو مخلوقاتو تربیت ورکوونکی الله ده. الله هغه ذات ده. بشک. مثلا ونه په کوم وخت کې راشنه کېږي؟ زرغونېږي. دا هدایت چا ورته کړی ده؟ په کوم وخت کې دا هغه زرغونوالی له لاسه ورکوي؟ دا هدایت چا ورته کړی ده؟ دا د نباتاتو په اړه باندې درته ښیم. تاسې دا انګورو ته وګورئ، دا انګور باغ نه ده، دې ته هدایت چا کړی ده؟ یعنی دا انګور ولې تا ته په یو ورځ کې نه درکوي چې تا ته یې په 3 میاشتې کې په ترتیب سره درکوي؟ دا هدایت چا ورته کړی چې اول سر کې داسې تخم وکړي، بیا له تخم نه وروسته دانې سي، له دانو نه وروسته انګور سي، له انګور له اوبو نه ډک سي. د نباتاتو په اړه مې دا خبره درته وکړه. دا هدایت چا ورته کړی؟ الله. نو په قرآن عظیم شان کې دا هدایت سي ده. فرعون موسی علیه السلام ته وویل
چې فمن ربکما یا موسی، ای موسی او هارون د تاسو رب څوک دی؟ ستاسو د رب خبرې کوي، ځکه فرعون خو د خدایي دعوه کړې وه. موسی علیه السلام ورته ویل په سورة طه کې غالبا او مریم ده که طه ده؟ مریم ده. موسی علیه السلام ورته ویل قال فمن ربكما یا موسی، قال موسی علیه السلام ورته ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله دا ټول کائنات پیدا کړل، بیا یې هر یو ته بیل بیل ځانګړی هدایت وکړه. الله اکبر. که تاسو د دې ترڅنګ وګورئ مرغانو ته، که تاسو والله پرون مې یو مرغه کتل په یوه ویډیو کې، کیدای شي تاسو هم په مخه باندې درغلی وي. یو مرغه ده په دې مارانو کې، یو قسم ماران دي دا په ونو کې ګرځېږي، د دې مرغانو بچان خوري. خیال موسته که نسته په دې ونو کې، په دې ځنګلونو کې بعضې ماران دي، دا ماران ګرځېږي را ګرځېږي، دا د مرغانو دغه ځالو ته ورځي، هلته د بچیان یې خوري. اوس په دې مرغانو کې یو مرغه ده دا مرغه د ځان دپاره داسې کور جوړوي په دې ونه کې، دوه لارې لري. یوه یې حقیقي لاره وي چې کله ننوځیم هغه ورپسې بنده سي، چې کله راوځیم هغه بنده سي. یوه بله د چل لاره وي چې هغه کله مار ورننوځېږي په غېږ کې راتاو سي، چې شی پیدا نه کړي ځینې لاړ سي بیرته. هغه خپله لاره یې داسې جوړه کړې وي سبحان الله، داسې بندېږي چې ورننوځي، داسې خلاصه سي، چې راوځي داسې بیرته بنده سي. او تاسو دا په انټرنیټ کې وګورئ، دا به تاسو ته معلومات وسي. اوس دغه مرغه ته چا هدایت کړی ده؟ په کوم سکول کې د درس ویلی ده؟ کوم کمپیوټر یې ویلی ده؟ کوم کمپیوټر ساینس یې ویلی ده؟ مرغه ده. دغه هدایت رب العالمین په دې قرآن کې وایي چې ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله دې ته هم هدایت کړی ده دې مرغانو ته. یو بل قسم مرغان دي دا لس میاشتې په هوا باندې ګرځي، خوراک هم په هوا کې وي او چیښاک هم په هوا کې وي. دریاب اوبو ته راځي، وزرې داسې خوروي، اوبه چیښي بیرته پورته کېږي، لس میاشتې دی په هوا کې ګرځي، فضا کې ګرځي، ځمکې ته نه راځي. فقط 2 میاشتې ځمکې ته راځي چې دی بچیان پیدا کړي. ګرځېدلی نه شي، ډېرې دونه وړوکې پښې دي، دی دومره ده پښې ډېرې کمزوري دي. دا 2 میاشتې فقط دی ځمکې ته راځي چې دی بچیان راوړي، هګۍ راوړي، هغه بچیان پیدا کړي، بیا 10 میاشتې دی په هوا باندې ګرځي، ځمکې ته بیا نه راځي. الله اکبر. ځمکې ته بیا نه راځي. یعنې داسې عظیم مخلوقات دی رب العالمین جل وعلا دی په دې مرغانو کې. فقط درته ښیم تاسې دا د شاتو مچۍ راواخلي، د دې په اړه باندې ساینس تجربه کړې ده اوس، او قرآن عظیم شان مخکې موږ ته 1400 کاله مخکې راته ویلي دي چې واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. الله وایي ما وحی وکړله، الهام مې وکړل مچۍ ته. واوحى ربك الى النحل، نحل په عربي کې د شاتو مچۍ ته وایي. دې ته مې وحی وکړله ان اتخذي من الجبال بیوتن، ته په غرونو کې کور جوړوه د ځان دپاره. ان اتخذي من الجبال بیوتن ومن الشجر، او په ونه کې که تاسو خیال کړی وي د مرغیو دغه د مچیو د شاتو ځای به په غرونو کې وي، اکثریت ځای بالکل، او یا به په ونه کې وي. تر د نن زمانې تر د انسانانو مچیم په خدای قسم شرف لري. د الله خبره یې منل، د هغه له امره مخالفت نه کوي. بالکل، د الله خبره یې منلې، د هغه حکم یې منلی، مخالفت نه کوي انسان ته راسه. اوس دغه مچۍ نه ده، دا دومره وړوکې مچۍ، دا په مرداري نه کینی، دا په ګندګي نه کینی، او دې ته داسې ترتیب رب العالمین جل وعلا ورکړي، دا خپله یوه باچا لري، یوه ملکه لري، ملکه هغه سرداره. داسې کوم ځای ته ته یوسې په دې لکونو مچۍ همداسې ځي پسې یو ځای بل ځای ته ځي. په دې کې بیا داسې مچۍ سته که یوه مچۍ د باندې په زهرجنو ګلانو کېنستلې وي، یا په داسې ځایونو کې کېنستلې وي چې هغه د دې له شانه سره مناسب نه وي، دا مچۍ چې کور ته ورننوځي نه ورپرېږدي. سم ترافیک لري، دغه په تلاشي سي کوي، په دې ته څه شي وایي؟ دا یو دغه سیکورټي لري دا مچۍ په دروازه کې. هره مچۍ چې راځي ګوري چټله ده چټله نه ده، ښه خوراک یې کړی، مرداري کړی، بوی خو به یې نه ځي. په والله د دې په اړه مې یو ورځ یو کتاب راکتل، په خدای قسم دغه خپلې د سترګو اوښکې انسان نسي کنټرولولی چې رب العالمین جل وعلا په دې وړوکې مخلوق کې
په دې وړوکي مخلوق کې که یو انسان ملحد فکر وکړي والله بالله نور به دته اسلام نصیب کیږي. دا هدایت چا ورته کړی ده؟ خو نه کمپیوټر ویلی ده، نه کمپیوټر ساینس ویلی، نه سکول ویلی، نه کالج ویلی، د خو خپل ژوند و زندگی پر مخ باندې وړي. که تاسو چرګ و اګۍ ته راسئ، که تاسو د وخ بچي ته راسئ، د غوایي بچي ته راسئ وغیره وغیره، هر ځناور چې پیدا سي د مور د شیدو ځای پیژني، د مور اواز پیژني. بله ورځ د کوچانو یوه رمه ما ولیده په دې ترکیه کې په زرګونو ګډانو پسونه وو. بیا د دې بچان دي په زرګونو واړه بچانې دي، واړه بچانې دي، دا یې بیل کړي دي ځینې. په دې زرګونو ځناورو کې دا واړه بچان دي، دا هر بچ معلومیږي په خدای قسم که چې 15 میاشتې ورته ودرېږي فرق به یې ونه کړي په منځ کې، خو دغه هر بچی راځي خپلې مور ته راځي سره پیژني. دا هدایت چا ورته کړی؟ د دې ترڅنګ داسې نور د الله جل وعلا په مخلوقاتو کې، نو دا عام هدایت د رب العالمین جل وعلا. په دې کې اوس اختیار څوک نه لري، په دې کې اوس څوک اختیار نه لري. انسان ته نر پیدا سوی، ښځه پیدا سوی، حیوان پیدا سوی ده، ډبره پیدا، په دې کې څوک اختیار نه لري. دا د الله جل وعلا له طرفه عام تربیت او هدایت چې ټولو مخلوقاتو ته یې کړی. یو بل مرغمي دا خبرې اسې را باندې زیاتې شوې، دلته د مو ملګري م اسې بې ځایه سوالونه کوي، ښه داسې به دې خبره یو د بعضې مؤمنانو ښه سم په تفصیل سره خلاصي. یو بل مرغه ده، په دې باندې په دې اوس زمانه کې ساینس څېړنې کړي دي، ساینس څېړنې کړي دي. دا مرغه ده، دې ته یو قسم مشوکه الله ورکړې ده، مشوکه په ونه کې سوری کوي، داسې لکه کولنګ داسې سوری پکې کوي، تاسې به هم لیدلی وي. دا په دومره تیزی کې په دې ونې باندې ګزار کوي، په دومره تیزی باندې، او د دغه مرغه دومره دماغ دی، دومره دماغ. دا هر مرغه که تاسو لیدلی وسي په دې سر باندې وړوکی ټک داسې ورکې، هغه مرغه په هغه ځای مړ کېږي، ځکه مغزه یې سره ګډوډ سي. بالکل. خو دغه مرغه په 400 هغه سانتیګراد باندې وښودل سي، په دې باندې دی په دې ونه کې داسې په زور سره د خپله مشوکه وهي. د ده ولې دا دماغ نه یعنې که ته یو مرغه داسې په ډبره وویلې داسې، له هغه نه څو لسګونه وارې د ده دغه خپل وهل په دې ونه کې دا ورباندې زیات دي. نو هغه مرغه په هغه ځای باندې مړ سي. دا مرغه ولې نه مړ کېږي چې دی په دې ونه کې سوری کوي؟ حتی په دې مرغانو کې، په دغه مرغه کې یعنی تقریبا 1.5 متر د ونې دغه پنډوالی ده، دغه ونه یې په دې مشوکه والي ټوله یې چپه کړې ده. الله اکبر. دا دومره مرغه. بیا دې ساینس څېړنه په دې باندې کړې ده چې دې مرغه ته الله جل وعلا یو عجیبه ژبه ورکړې ده. دی چې هر وارې په دې ونه داسې ګزار کوي، د ده ژبه په دې مزغو باندې داسې راتاو سي، د مزغو ساتنه او حفاظت داسې کوي تر څو د ده مازغه جټکه ونه خوري. او دا تاسې سرچ کړئ، دا ساینس اوس تقریبا څېړنه په دې باندې کړې ده، ډېره یو عجیبه څېړنه یې ورباندې کړې ده. او چا چې څېړنه ورباندې کړې ده هغه بیا مسلمان سوی هم ده. الله اکبر. د ما دغه خپلو ملحدینو ته خوا بده ده، دا چا چې د زنا او د لیواتت دپاره او د $500 دپاره چا دین پرې خیبر ورځم، یو د کلیسا مزدور ایمان راسن پرېښودل د پاسپورټ او د دغه په خاطر باندې، د اقامې په خاطر باندې، دغه ګرین کارټ او د دې په خاطر باندې. اسلام تاسو به ویډیوګانې لیدلې وي. استغفر دی موږ وال په 500 الله مو دې له ازمایښت او ابتلا وساتي، الله مو دې له ازمایښت او ابتلا وساتي یا رب العالمین. یا الله، یا الله، ژوندي مو په دې اسلام او ایمان باندې ولره، مړه مو په اسلام او په ایمان کړه، بیرته مو راپورته په اسلام او په ایمان کړه. یا الله، لا یوم البتر او له ازمایښت او ابتلا مو وساتي یا رب العالمین. امین. الله ته دې موږ د بچو، د موږ د ملګرو دوستانو د ټولو حفاظت او ساتنه وکړي. امین. اللهم امین. دا عام هدایت سو، د زړه سره الله دې وکړي په دې خبره. یو خاص هدایت ده، لدغه عام هدایت نه یو هدایت الله جل وعلا انسانانو ته کړی، پیریانانو ته، چې بیا په دې کې اختیار هم ورکړی ده. څه شی ورکړی ده؟ اختیار یې ورکړی. اختیار. بیا په دې مؤمنانو مسلمانانو کې یو خاص هدایت ته چې الله جل وعلا ورته کړی ده، چې څوک په هدایت پسې ګرځېږي الله په دې هدایت کې زیاتوالی ورکوي. اوس ګوریا، ما مخکې تاسو ته ویل چې الله جل وعلا پیدا کوونکی ده، کوونکی نه ده. کوونکی کاسب انسان ده، دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. پیدا کوونکی الله ده، کاسب انسان ده. اوس ګوري، انسان سي لدرې قسمه افعال سره، لدرې قسمه کارونو سره دی روزمره مخ کیږي، چې په دې دوو کې غیر اختیاري ده، اختیار نه لري، او په یو کې بیا اختیاري ده، پوره اختیار الله ورکړی ده.
پوره اختیار الله ورکړی ده. اوس په دغه اختیار کې چې دی کوي ښه اوس ریپورټ راښکاره شو. اوس لکه دغه خبره لکه ملحدینو ریپورټ را شروع کړل که څه بلا وویل. حتما د زړه سرونو یو هغه افعال دي چې انسان ورسره مخامخ کیږي، یو هغه افعال دي چې انسان ورسره یعنی انسان په جسم کې ورسره مخامخ کیږي، یعنی یو هغه اعمال دي چې انسان د باندې ورسره مخامخ کیږي، یو هغه د چې انسان ورسره په خپل جسم کې د باندې راځي، یو هغه د چې انسان یې کوي. دا درې شیان وپېژنئ ان شاء الله بیا په دې کې مشکل درته نه پیدا کیږي. اوس مثلا یو انسان ده چې په انسان باندې دا شیان راځي، هغه لکه ګرمه هوا ده، یخه هوا ده، د باندې ووتلې لمر ده، د باندې ووتې ګرمي ده، سړه هوا ده، باران ده، وریځ ده وغیره وغیره. په دې کې د تا کوم اختیار نشته. که ګرمي و په ګرمي کې به کار ته ځې، که باران و په باران کې به ځې، که سړځي و په سړځي کې به ځې، که وریځ و په وریځ کې به ځې. په دې خبره پوه شولست که پوه نه شولست؟ بالکل کاری سوو. په دې کې ته اختیار اوس نه لرې چې یا هوا د ځان دپاره سړه کړې، یا ګرمي ختمه کړې، یا یو څه وکړې یا بل څه وکړې. په دې کې ته غیر اختیاري د تقدیر مسأله په دې کې به ان شاء الله ډېره اساني درته وکړو. دا د تقدیر مسأله چې د ډېره پیچلې ده، او ځکه الله جل وعلا د مسلمانانو د امتحان دپاره ډېره پیچلې ده چې ته څه کوې په دې کې. په دې خو پوه شولاسته دا هغه ده چې انسان له دې شیانو سره مخامخ کېږي، په دې کې د اختیار نه لري. بشک اوس چې انسان په جسم کې ورسره مخامخ کېږي، ګورې د الله جل وعلا عظیم قدرت درته په ګوته کوه. ته دې دا اوس زړه وګوره، دا څوک غورځوي داسې دې ته حرکت څوک ورکوي؟ الله پاک. الله حرکت دې ته ورکوي. دا تا په دې جسم کې وینه څوک بیایي را بیایي، دا څوک ده؟ رب العالمین جل وعلا ده. په دې کې اختیار نه لري. یعنی اوس که الله جل وعلا ویلی وای چې دا زړه مې درکړل ای انسان نور یې ته چلوه، موږ تاسې به 2 ساعته د خپل زړه چلولی وای؟ نه مو شوی چلولی. بالکل الله هغه عظیم ذات چې موږ ویښ یو زړه مو خپل کار کوي، چې بېدوم یو زړه خپل کار کوي، چې ویښ یو وینه کار کوي په جسم کې. په دې کې موږ کوم اختیار نه لرو. دا د رب العالمین جل وعلا په اراده سره دا کېږي. زړه چې کله وخت کې حرکت پکې ختم شو، نور انسان له دنیا نه ځي. ګوره رب العالمین جل وعلا دومره په انسان باندې رحمت کړی ده چې دا اوس انسان په دې جسم کې انسان ورسره مخامخ کېږي. کله چې انسان ورسره مخامخ کېږي، انسان په دې کې اختیار نه لري. دا دوم صورت شول. دوم اوس مثلا دا سترګې نه دي، دا سترګې دا که اوس رب العالمین جل وعلا ما ته راکړې وای چې سترګې مې درکړې، اوس یې ته چلوه، ما ته به څنګه داسې خورولې؟ خو لاسونه به مو ورسره داسې کول نه؟ بالکل په دې سترګو کې اوبه راځي، په دې سترګو کې اوس مثلا که د ما ته په خوښه وای نو خو د ورځې به سترګې څنګه به مو لوڅولې؟ خو داسې به مو نیولې وې، نو د شپې به مو بیا داسې پټولې، داسې به مو بیا به موږ بیده کېدلو. خو اوس دا ټول رب العالمین جل وعلا په خپله اراده په ډېر حکمت سره د دې د انسان چې ژوند او زندګي کې په ډېر عجیب حکمت سره یې کوي چې اختیار یې ټول الله سره د بل چا سره نشته. اوس یو هغه اعمال دي، هغه افعال دي چې انسان نه کېږي، په دې کې اوس انسان اختیار لري. په دې دوه کې خو اختیار نه لري، مخکې مې مثالونه درکړل. په دې دریم کې چې داسې له انسان نه کېږي، په دې کې اوس اختیار لري. اوس ګوره الله جل وعلا درته ویلي دي چې په دې لاره مه ځه، دا د جهنمیانو لاره ده او د پای ځای جهنم ده، مه ځه. دا لاره د جنتیانو ده، په دې لاره ځه، لمونځ ته ځه، لمونځ کوه، اودس کوه، له ما نه بیریږه، حرام مه خوره، ناروا مه کوه، زنا مه کوه، غلا مه کوه. په دې کې اوس تا ته الله پوره اختیار درکړی ده. درته وایي که په دې لاره ځې، که په دې لاره ځې، که په دې لاره ځې پای کې جهنم ده، که په دې لاره ځې په پای کې د ما رضا او جنت ده. او د دې هر وعید اوس مثلا ترافیکو درته ویلي دي چې 120 سپیډ نه زیات مه ځه، خطره ده. یا یې درته لیکلي دي چې په دې لاره باندې مه ځه، دا ځنګل ده، په دې کې ځناور د خطره درته پېښېږي. اوس که ته د ترافیکو خبره نه منې، قانوني خبره نه منې، لاړلې مخکې لاړې بم در باندې پورته سول، موټر دې ټوکر ټوکر سول، غره نه ولوېدلې، ځناور در باندې راغلل ویې خوړلې. اوس ترافیک ملامت دي که ته ملامت یې؟ ته ملامت یې، ځکه ترافیک خپل قانون درته وښودل، خپله یې درته ویل چې په دې لار کې خطره ده، په دې لاره باندې مه ځه. اوس چې ته ځې دا تا خپله خوښه کړه، خپله دې اختیار کړه دا لاره، دا ترافیک خو تا ته نه دی اختیار کړی. اوس رب العالمین جل وعلا همدغسې یو څه یې پیدا کړي دي، خو د دې د اختیارولو اراده یې تا ته درکړې ده چې اوس ته اختیاروي، ته یې نه اختیاروي. لمونځ کوې په خپل ټیمې کوې نه کوې، خوب کوې په خپل ټیمې کوې نه کوې، خوراک کوې. اوس مثلا ما ته دا اوبه دي،
دا چا راته نصیب کړی دی الله جل وعلا. زه اوس غواړم چې اوس وچیکم غواړم 15 دقیقې وروسته وچیکم په دې کې الله اختیار را کړی دی ماته. نو هغه انسان نسی کوم اعمال کیږي په کې رب العالمین جل وعلا څه شی ور کړی دی هغه کې رب العالمین جل وعلا اختیار ور کړی دی. الله جل وعلا دې وکړي چې په دې باندې په هڅه ویلې زړه سره. الله اکبر. ډیره مننه. ماشاءالله بارک الله فیک. تاسو خیر درکړي. ډیره مننه. کورم ودان. الله مقدر من سره. خو واخ ولري نور به زه کوم شمه نور ملګری به خپل سوالونه وکړي. ډیره مننه. کورم ودان. الله ار سی دې زړه سره الحمدلله دا الله اکبر دې زه دومره خوشاله کړم چې ما په دې ټولو خبرو باندې پوهه سولې. خو داسې سینوس ول چې اوس راته ویلې وای لکه یو ورځ بسم الله چا سره دا خبرې کولې وای پوه نه سومه. نه هیله کوم زه تاسو ټول باسونه زه ګورم ښه د مدوغو د پاره دا یو هغه مو تاسو ډیر په ساده الفاظو کې هغه ټول خبرې ډیر ښه وکړي. نو ډیره مننه. کورم ودان. الله پاکم ژوندای لره. الله پاکم نورم توفیق دې. خو جواب لیک را ندراسول د تاسو دی پوهې دی پاره الله مو ډیر ښه وا کورم ودان. الله مال